تصاویر را می‌بینیم رئیس جمهور داخل تالار شدن و به صورت رسمی تا چند دقیقه دیگر لوی جرگه مشورت صلح کلید میخوره و شما تصاویر زنده رو می‌بینید که رئیس جمهور داخل تالار شده و با تشویق اشتراک کننده ها اونجا روبرو شدن. لومړی میرمن هم ورسره و می‌بینید که به احترام رئیس جمهور تمام اشتراک کننده ها وقفه ایستند و تشویقش میکنند. لوی جرگه مشورت صلح آقای رئیس جمهور با بانوی اول حضور پیدا کردن. جلالت مآب رئیس قدرمن و میلمنو او افغانانو او کور دیپلوماتیک اعضاو یو ځل بیا درته ښه راغلاست وایم. دا ویډیو کلیپ نه ما کوشش کوم چې د دې نه مخکې زه خبرې وکړم ځکه پرون چې ما ولید ژړا یې راوستله. زه یقین لرم تاسو باندې هم همدا تاثیر وکړ او دا زموږ د حالات نمایندګي کوي. جناب رئیس مطابق فرمان شماره 162 مورخ 20/12/1397 مایان من حیث کمیسیون برگزاری لوی جرگه مشورتی صلح افتخار داریم که لوی جرگه را امروز رسما با سخنرانی جناب شما افتتاح کنیم. قبل از سخنرانی جناب شما یک چیز گزارش ضروری است خدمت شما بزرگان و همه اعضا و مهمانان. نقطه اولی است که تا جایی که بر معلومات ما تعلق داره و یقینا که شما هم با موافق باشین که لوی جرگه انشالله که بزرگترین لوی جرگه تاریخ معاصر افغانستان است. 3200 عضو منتخب داره این لوی جرگه و 300 مهمان است. همه اعضای رکن اجرایی دولت جمهوری اسلامی افغانستان و اعضای کور دیپلماتیک مهمان هستند. وزرای محترم، مشاورین ریاست جمهوری، والی صاحبا، اینا همشان به حیث مهمان امروز اشتراک دارند. مهمانا در جلسه افتتاحیه و اختتامیه می باشند. 3200 نفر عضو اونا 4 روز متواتر می باشند. ببخشید قضایی هم شامل از اون میشه، یعنی اجرایی و قضایی، رکن اجرایی و قضایی به حیث مهمان اشتراک دارن و به مخاطر قاضی قضات صاحب محترم هم تشریف دارن، برشان خوش آمدید میگیم. رکن سوم که منتخب است شورای ملی، یعنی اعضای سنا، اعضای ولسی جرگه و همچنان اعضای محترم شورای ولایتی اینا عضو هستند، شامل 3200 عضو میشن. از همگی بعدا تشکری میکنم. در اجازه که از شورای ولایتی نام بردم، یک تشکری خاص لازم داره و تشویقشان کنین شورای ولایتی. در جمله 3200 عضو یک عضو روحش با ما هست، شهید شدن. شهید شیرزاد صافی که چند روز بعد از اینکه بالای جرگه انتخاب میشن ظالمانه شهید ساخته شدن، از ولایت لغمان بودن. حالی رئیس امنیت ملی چوکیشان خالی مانده، در جایشان گل است. با هم قطارایش، هم سنفیایش و اعضای خانوادیش تسلیت عرض میکنه. روحشان شاد باشه. جناب رئیس ستاسو د هدایت سره سم من خپل اعظمي و نهایی کوشش وکړ چې دا لویه جرګه نماینده ترین او همشمول ترین لویه جرګه د تاریخ د افغانستان وي. ستاسو هدایت دا و چې د هرې ولسوالۍ نه باید یو نماینده په دې لویه جرګه کې، که هغه ولسوالي د دولت کنټرول کې وي که نه وي، که هغه ولسوالي پر امن وي که نه وي، باید نماینده وي دلته.
تاسو ته یقین درکوو چې د ټولو ولسوالیو نمایندګان دلته تشریف لري، حد اقل یو کس تشریف لري. آسانه کار نه وسو، ډېر سخت کار و. په هغه امن ولسوالۍ کې هم ډېر سخت کار و، خو ناامنه کې خو بیا بیخي ډېر سخت کار و. په امن کې خو سختی دا وه چې هر چا کوشش کو چې عضو شي لوی جرګې او راشي په دې تالار کې دلته ناست دي. هر کوشش یې کوو چې عضویت واخلي، چې بیا هم د ولایتي شورا نه او په دې کې خاصتا د والي صاحبانو نه هم او په مجموع کې د ارګانای محل نه د سیمایزو ارګانونو د ادارې نه د زړه له کومې ممنون یو. ټوله اداره ډېر په صداقت، ایماندارۍ او بېطرفۍ سره خپل مسؤلیت ادا کړ، خصوصا په امن ولسوالیو کې. ناامنه ولسوالیو کې څه سره موږ د دې ځای نه تماس ونیوو، څه ورسره ولایتي شورا اعضا وو چې خلک هلته پېژندل، هلته تشویق کړ خلک چې خپل نماینده انتخاب کړي او راویلیږي. موږ په طالبانو باندې غږ کړی و چې پرېږدئ چې خلک خپل نمایندګان انتخاب کړي او راویلیږي چې دې لویه جرګه کې اشتراک وکړي. دا هم پرې غږ کړی و چې معنی نشي د راتګې. زه په یقین سره او په صداقت سره درته ویلی شم چې کوم گزارش ما وانخیسته چې د چا معنی شوي څوک. نو که ارادي کړی که غیر ارادي دا مرسته کړې د طالبانو هم د زړه له کومې ممنون یاستو، ترې تشکري کوو چې پرېښوده چې خلک راشي په دې لویه جرګه کې اشتراک وکړي. او هیله مو دا ده چې د خیره سره لویه جرګه خلاصه شي او بیرته لاړ شي دا نمایندګان خپل ولسوالۍ ته، خپل کلي ته. د دوی مزاحم خو نشي بلکې د دوی خبرو ته غوږ کیږي. دوی خو بیرته د پیام سره ځي، ټول ملت ته د پیام سره ځي. نو طالبانو نه هیله دا ده چې په دې دوران د لویه جرګه کې هم د دوی پیامونه واوري او دا نمایندګان چې بیرته ځي هلته د دوی خبرو ته غوږ کیږي او د دې جرګې پیام چې وروړل کیږي دې ته په دلچسپۍ سره غوږ کیږي او په خپلو تصامیمو کې د دې نه استفاده وکړي. کله چې وایو چې همه شموله وه او کوشش هم وکړه چې هیڅوک بیرون پاتې نشي. بر شما معلوم است که دفعه اول که طرح شد قرار بود 26 هود شود لویه جرگه. وقتی که هدایت ما گرفتیم که همه شمول باشه لویه جرگه و هیچ کسی محروم نشه، همه ولسوالی‌ها شامل باشه، ما با یک مشکلی در مورد مهاجرین ما در پاکستان و ایران مواجه شدیم. او را نمیتونستیم که تا 26 هود حاضر کنیم و انتخابات صورت بگیره اونا بیاین. با تعویق افتاد. بر شما اطمینان میتم ابیجا هستن حتما نماینده مهاجرین ما از ایران و از پاکستان. همچنان ما نماینده های افغانای سرشناس از گوشه و اکناف جهان داریم، از استرالیا گرفته تا امریکا و تا اروپا، از بسیاری کشورها. اونایی که دلچسپی داشتن و میخواستن با مصرف خود بیاین، تکت خود بگیرن. یکی از اون برادرها کسی که اناونس میکردن در بک‌گراند اینمی برادر سپین تنه نام داره، دیگه سرشناسایش قالی سیبیسا نام داره و چندین از برادرها و خواهرها را مدیدم با مصرف خود آمدن با دلچسپی خاص. این چرا اینقدر دلچسپی بود؟ هم در قریه و هم در ولسوالی و هم در جهان. به خاطری که لویه جرگه برای صلح هست. اگر به هر هدف دیگه می بود شاید نمی آمدن، شاید اینقدر دلچسپی نمی بود، شاید سوالای بیشمار بود. به خاطر صلح، از اینکه نام از لویه جرگهش لویه جرگه مشورتی صلح بود، همگی تلاش داشتن و دارن. جناب رئیس بزرگوار عزیز، شما یقین داشته باشین که امیالم بیرون در سرک مردم ساده هستند، از ولایات آمدن، نتانستیم اونا رو داخل کنیم، ناوقت رسیدن. کوشش میکنیم در طول روز بیایم. یکی از دوستا از بزرگان نامش نمیگیرم، امروز صبح برم زنگ زد، گفت 3 نفر از ولایت‌های دور آمده، علی رو من چطور کنم؟ بزرگای قوم هستند، مردمای سرشناس هستند. ما گفتم بیا ما طرز العمل
کم اسلام میسازم، راهنمود اسلام میسازم، در موتر خودت گرفته داخل صحن اینجا بسازش، باز من اینجا درست میکنم کاره. ما یقین دارم که اونا آمدن اینجا در بین ما و شما هستن و کارت خود بعدا میگیرن. یعنی نمایندگی اشتیاق مردم بودن. در این مورد جلالت ما رئیس هم صحبتایی دارن، شما هم هر کدام از ما که با مراتب قصه های بیشتر دارین، در این زیاد نمیپیچم. میم سر اصل این 4 روزی که اینجا بخیر هستیم خلاص خدمتتان عرض میکنم. بعد از انتخاب رئیس و هیئت اداری باز ما اجندا را مفصل براتون تشریح میکنیم، اجندای 4 روزه، ولی خلاص یک کمی عبور میکنم. این 4 روز به 3 قسمت تقسیم میشه. قسمت اولش جلسه افتتاحیه هست که اینمی جلسه هست و در جلسه افتتاحیه جلالت مآب رئیس جمهور رسما سخنرانی خودم دارن و جلسه و جرگه را افتتاح میکنن و رئیس جرگه را براتون به شکلی که لازم میدانن معرفی میکنن. بعد از انتخاب رئیس جرگه هیئت اداری هم انتخاب میشه. او هم با اساس یک مکانیزمی که باز رئیس جرگه که انتخاب شد او خدمتتان عرض میکنه، بعد از اونا مسئول میباشن. بعد از اینکه هیئت اداری انتخاب شد باز جلسه افتتاحیه ختم میشه. افتتاحیه جلسه امدغه جلسه ده او د رئیس جمهور په وینا سره رسما افتتاح کیږي او د اداري هیئت په انتخاب سره ختمیږي. پس د هغې بیا په کمیټو باندې تقسیمیږو. هغه دویمه برخه ده د لویې جرګې. کمیټې یو 50 کمیټې دي. مونږ خو اول فکر کوو چې هره کمیټه کې به 50 کسان وي، چون مونږ تعداد 2500 تخمین کړی و، خو بیا چې دا مخکې مې تشریح کړ اشتیاق ډېر و، تعداد زیات شو، نو اوس کېدی شي 80 کسان په هره کمیټه کې. اما مشکل نشته، وایي چې ځای تنګ نشي، زړه تنګ نشي، ځای نه تنګېږي. زړونه مې انشاءالله تنګ نه دي، ځای به ورته خدای تعالی جوړ کړي. هیله مې دا ده چې څومره خبرې زړه کې لرئ کمیټې ته یې وساتئ. کمیټه د خبرو کولو ځای دی. هلته مونږ کوشش کوو چې مطبوعات خو به نه حتی تاسو خپل تلیفونو د شان نه استفاده ونه کړي، چې هر غړی د کمیټې آزادانه توګه باندې د زړه خبره خپله وکړي، چې بالاخره یو فیصلې ته سره ورسېږو، د یو توحید شوي سفارش ته ورسېږو چې رئیس صاحب جمهور ته یې وړاندې کړو. نو څومره خبرې چې په زړه کې لرئ کمیټې ته یې وساتئ. کمیټې به انشاءالله چې یوه نیمه ورځ ونیسي د کمیټو کار، یعنی د نن ماسپښین په شمول سبا ټوله ورځ د کمیټو کار دی. پس فردا بخیر باز گزارش است دوباره به کل جلسه هر کمیته گزارش کار خود، نتیجه کار خود به رئیس جلسه و به هیئت اداری پیش میکنه. در دوران کار کمیته هایتان اختیار دارین که رئیس خود بین خود کی انتخاب میکنین، منشی، گزارشگر، این اختیار شما هست. با خاطر استفاده از تجارب لوی جرگای قبلی در هر کمیته ما 2 نفر به نام فسیلیتیتر یا تسهیلگر کتان معرفی میکنیم. اونا هم از مسائل حقوقی کمی آگاهی می داشته باشند و هم تجربه لوی جرگای قبلی را دارند، با خاطر که کار آسان شد. او 2 نفر در خدمتتان می باشه. اونا کارمندای کدام نهاد نیستند، اونا هم رضاکار هستند. حرف از رضاکار آمد، کل کمیسیون رضاکار است، کل دارالمشاهی برگزاری رضاکار است، به شمول تسهیلگران یا تسهیلات که فراهم میکنند. خب کمیته ها کارش که تمام شد، گزارش ها داده شد و گزارش ها توحید میشه، به یک سفارش یا یک لیست سفارشات تبدیل میشه. بعد از او جلسه سوم یا بخش سوم لوی جرگه شروع میشه. بخش سوم اونمو جلسه اختتامیه هست. در جلسه اختتامیه دوباره اونایی که کارت دعوت برشان رسیده، کارت عضویت نه، این کارت عضویت است، اینا همیشه می باشند. و کارت ورقی که برای کسی رفته
پس دوباره به جلسه اختتامیه دعوت هستند که با ما اشتراک کنند. از لحاظ کاورج مطبوعاتی خدمتتان عرض کنیم که این جلسه هم زنده نشر میشه، ولی کار کمیته ها باز نشر نمیشه، ثبت هم نمیشه، به خاطری که آزادی مطلق داشته باشین که هرچی حرف در دلتان است بگوین. جلسه گزارشات کمیته ها هم با زنده نشر میشه، با خاطری که همه مردم افغانستان منتظرتان هستند که این کمیته ها چی بحث میکنن و نتایج بحثشان چی بوده. و همچنان جلسه اختتامیه هم باز زنده نشر میشه. جناب رئیس، مهمانای عزیز، اعضای محترم، این جرگه یک خصوصیت، یک ممیزی دیگه هم داشت و ویست که در کمترین فرصت دایر شده. لوی جرگه قبلی حداقل 6 ماه در بر گرفته به آمادگی. این لوی جرگه رسما 1 ماه و 10 روز گرفته که آماده شد، با همه ترتیباتی گرفته شد. و از لحاظ تعداد هم خدمتتان عرض کردم که بزرگترین لوی جرگه است. در تو یک حالت که با فرصت کم بزرگترین لوی جرگه را شما دایر میکنید، حتما نقایص می باشه، نقیصه های می باشه. اگر در خدمت ما، در عرضه خدمات ما از دارالانشا کمیسیون کمی و کاستی بوده، ما از پیشتان معذرت میخوایم. هنوزم 2-3 روز مانده، میشه اصلاح کنیم که ما تماس بگیرین، مشورهایتان بگین، اصلاح شده میتونه. اما بالاخره ایتو یک جلسه بزرگه که تنظیم میکنیم و ترتیب میکنیم، در این ارگانهای مختلف دخیل می باشه و منیس رئیس کمیسیون جا داره، از اونا منیس نهاد و ارگان نام ببرم و از شما هم امیدوار هستم که تشویقشان کنید. در رأسش نیروهای امنیتی و دفاعی کشور ماست. بدون همکاری و قربانی و زحمات شباروزیشان اصلا ممکن نبود که ما ایلوی جرگه را برگزار کنیم. ما بعضی از شبها ناوقت آمدیم، 11 بجه، 12 بجه، حتی یک شب 1 بجه آمدیم. دمو هوای سرد بیرون اسکر استاد با تفنگش و برچپک و 4 طرف سیل میکنه که کدام کسی کدام مشکل ایجاد نکنه بلوی جرگه. افتخار ما هستن، سرشان افتخار میکنیم. دومش کمیسیون محترم برگزاری، اونا هم 19 نفر بودن، باز 2 نفر افتخاری علاوه یک جای شدن، بسیار زحمت کشیدن، شب و روز کار کردن. و یک گپ رازم در موردشان بگویم براتون، به خاطری که باز تشویقشان کنین. ما پیشنهاد کردم خدمت جلالت مآب رئیس جمهور که در لوی جرگه قبلی همی کمیسیون برگزاری یگان امتیاز خود داشت، کلشان آمدن پیش ما گفت ما نمیگیریم، پیشنهاد پس بگیریم. باز گفتم که حداقل تیل موترتان خو بگیرین، بازیایتان خو بیکار هستین، وظیفه ندارین. گفورم نمیگیرین. ممنونشان، خیر ببینن، همیال هم زحمت میکشن و تا ختم جرگه با ما هستن. ما یقین دارم که جلالت مآب رئیس در دلشان میگرده که در آخر کار باز بخیر تشویقشان میکنن. همچنان دارالانشای برگزاری باز با 2 قسمت تقسیم میشه. قسمت اول ما با دارالانشای شورای عالی صلح آغاز کردیم. رئیس سر ما منیس رئیس دارالانشای شورای عالی صلح صدا کرده بود در ابتدا که مسئولیت تنظیم امور لوی جرگه را به عهده بگیرم. اونام زحمت کشیدن، شب و روز کار کردن، قربانی دادن و مسوده راهنمودها را اونا تولید کرده بودند. بعد که دارالانشای رسمی افتتاح شد، اونا تغییرش داد، اصلاحات بیشتر آورد، باز کمیسیون منظورش کرد دارالانشا را هم تشویق کنه. بازم میرسیم یک بار دیگه جا داره که شورای ولایتی کشور را تشویق کنیم، برشان یک کف بزنیم. بسیار زحمت کشیدن، با ولسوالی های ناام رفتن، تماس گرفتن. در ولسوالی های امن مقدر کار آسان نیست مدیریت انتخابات،
و ما میبینیم شاهد هستیم در چند سال که برگزاری انتخابات چقدر کار سخت است. خیر ببینن، آفرینشان. و دلیلی که ما شورای ولایتی خواستیم که مدیریت انتخابات در ولایات به عهده بگیرن این بود که ایتنا نهاد منتخب است به سطح ولایات. ممنونشان. از مطبوعات محترم هم برشان خوش آمدید میگیم که اینجا تشریف دارند، در هتل کانتیننتال تشریف دارند، از 2-3 روزی طرف به این طرف با ما هستند و 4 روز دیگه هم اونجا می باشند، اینجا هم تشریف دارند. و از روزی که آغاز شده بسیار گفتمانای خوب مدیریت کردند، میزای مداور برای انداختند، گزارشات بسیار خوب دارند در مورد لوی جرگه، یعنی آگاهی دادن برای ملت و برای مردم جهان که لوی جرگه در مورد چی است. از ته دل از پیشان ممنون هستم. همچنان در مجموع از همه مردم افغانستان که زحمت کشیدن و شما را من حیث نماینده خود فرستادن. در آخر یک بار دیگه تاکید میکنم، همین حرف آخرم است که ما کوشش کردیم که تنوع داشته باشیم در عضویت، به خاطر که تنوع باشه در افکار و در مباحثات. در کمیته کاری شما شاهد از این خاط باشین که شما یک طرف قربانی های جنگ دارین، خانواده هایی است که عزیز خود از دست داده و او به 2 قسمت تقسیم میشه، قربانی های ملکی جنگ و او خانواده های نظامی های ما که جگرگوشه شانه در رای دفاع از وطن قربانی دادن. یک طرف بله تشویق کنید به می نیروهای امنیتی و دفاعی قربانیش یک الله اکبر هم بگوید. خب دیگه طرف باز کسایی داریم که از اطراف آمدن، از نقاط دور آمدن، شاید از یک قریب آمده باشند که قریشان تحت کنترل طالبا باشه. از اونا خواهش میکنیم که فکر خودم اینجا منعکس بسازن در بحث و هر چیزی که فکرشان است در کمیته ها بگوین که ما بسیار تنوعی واضح داشته باشیم و که به یک نتیجه بالاخره برسیم. حرفای ما مثل که طولانی شد، خسته کن نشه. حال در این وقت از در این نقطه از جلالتمآب رئیس جمهور خواهش میکنم که بیان و سخنرانی راهنمودی خود عرض کنم. بخیر باشه، سلامت باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. د ملت وکیلانو، محترم و میلمنو، ناظرینو او بین المللي ټولنې غړو، تر هر څه اول غواړم د سولې د دغه عظیمې لوی مشورتي جرګې هر یو غړي ته د بشریت د ستر لارښود تحفه وړاندې کړم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زما لپاره ویاړ ده چې د افغانستان د 34 ولایتونو له ډېرو محرومو او لرې پرتو ولسوالیو او کلیو څخه د ټولو ښارونو، کلیو او ناحیو څخه د افغاني ټولنې د هر نسل او هر قشر څخه انتخابي استازي دلته د لوی جرګې په تالار کې د یو باعزته چتر لاندې راټول شوي دي. ښه راغلاست، په لیبو راغلی. ارزگان، بادغیس، بامیان، بدخشان، بغلان، بلخ، پروان، پکتیا، پکتیکا، پنشیر، تخار، جوزجان، خوست، دایکندی، زابل، سرپل،
سمنگان، غزنی، غور، فاریاب، فرا، کابل، کاپیسا، قندوز، کندهار، کنرها، لغمان، لوگر، ننگرهار، نورستان، نیمروز، هرات، هلمند، وردک، ولایات پر افتخار کشور عزیز ما. هر یوم اماد زلی او کوتهی او پگده دیده از این ملت استازی خراخ لاست. کتگوری های شامل جرگه، اعضای شورای ملی افغانستان، دوره 17 مبارکتان باد. اعضای محترم شورای ولایتی که زحمات نهایت زیاد کشیدن و این جرگه معظم مدیریت کردن، از هر کدامتان تک تک و از همتان جمعا تشکر. اعضای شورای عالی صلح، سکتور خصوصی، اتاق تجارت زنان، اتاق تجارت افغانستان، اتاق تجارت بین المللی، علمای جدید کشور و شورای علمای افغانستان جناب کشاف صاحب و طول علمای محترم، نمایندگان اتحادیه‌های حقوقدان و انجمن وکلای مدافع، نماینده های احزاب سیاسی ثبت شده، نماینده های اشخاص دارای معلولیت جنگی، از هر کدامتان تشکر و تعهد مایی است که به هر خانواده جنگ دیده گوش میتیم و در غمشان خود شریک میدانیم. نماینده های حرکت مردمی صلح هلمند، لتناکب خونم جارسم، نماینده های خانواده های قربانیان جنگ 18 ساله گذشته، نماینده های خانواده های قربانیان نیروهای امنیتی و دفاعی، نماینده های با افتخار سکا و اهل هنود افغانستان، نماینده های کوچه های افغانستان، نماینده های متخصصین افغان مقیم خارج، نماینده های مهاجرین افغان در ایران، نماینده های مهاجرین افغان در پاکستان، مکبستر گلاریو تاسی پول مهاجرین بیا به مهاجرین و نوسی او برته دی وطن غیق تراز. نماینده های نهادهای علمی و اکادمیک، نماینده های نویسندگان و شعرا، نماینده های هنرمندان، نمایندگان ورزشکاران، از هر فدراسیون یک تن به شمول بورد کریکت و قهرمان های کریکت و فوتبال خود خوش آمدید میگیم. نماینده های نهادها، فعالین حقوق زنان و نماینده های اجماع ملی زنان برای صلح به شمول خانم اول، نهادهای مدنی و سازمانهای اجتماعی، نهادهای ملی و مدنی جوانان. زوان رهبران توانمند خزه او د ټولنې معزز دینی علما او سپینګیري وینم او جناب استاد جناب حضرت صاحب صالح صاحب، جناب قاضی القضات صاحب، جناب کشاف صاحب، جناب غضنفر صاحب، ټول نور مشران، جناب ډاکټر صاحب سیما سمر، د هر یو نوم نخلم، جناب مسلم یار صاحب، جناب ارغندیوال صاحب، او خاصتا اما ډیر خوږ ورور جناب استاد دانش او جناب دیقانپور صاحب چې د شورا موقتي رئیس ده، د کابینې محترم غړي او نور ټول د مجلس کې له حضور نه مننه کوم. دا زما لپاره د ویاړ او خوښي ځای دی چې د ټول افغانستان څخه د ولس 3200 استازي د یو با عزته چتر لاندې طالبانو سره د مذاکراتو د حدود او چوکاټ ټاکلو په خاطر سره راټول شوي. نن د ټول ملت سترګې د سولې
دغه عظیم مشورتي جرګې ته دي. تکرار کو، نن د ټول ملت سترګې د سولې دغه عظیم مشورتي جرګې ته دي. هر افغان تاسې باندې اعتماد کوي چې د افغانستان راتلونکی تاسې په خپل تدبیر، په عقل او په درایت سره او وطن سره په ژمنې وټاکئ، او زه تاسو باندې مطلق اطمینان لرم. Hörmətli qavm, buyukları, vakiller, apa singlerler, enağalar ve yaş, yigitler, tinçiklik maslahati loy jirgaka hoş kelip sizler. Hörmətli loy jirga iştirakçileri her bingizden uz جامعه نگز نیسیسی بولشنی استمر. جامعه تنچلک باره رسیدگی فکرینی صداقت بیلن قرقو مستم اتیب بیزو سیاست چیلرگا مسلحه بیزلنگر. گرانو وطن مول په دغه ځای کې موږ اتلس کاله پخوا د خپلو استازو له لارې په اضطراري لویه جرګه کې د نوي افغانستان د نوي منصب مسیر بنسټ کېښود. لکه تاسې چې نن دلته تشریف لرئ، هغوی هم په ډېر شوق، مینې او محبت سره نړۍ ته د یو متحد او یو موټی افغانستان پیغام ورکړ. ورپسې په همدغه ځای کې له څو پرله پسې ورځو بحثونو او خبرو وروسته د خلکو استازو د اتباعو د حقوقو او مسؤلیتونو لپاره د دولت د صلاحیتونو او مکلفیتونو لپاره د دولتداري د روښانه سیستم د لرلو او سیاسي واک ته د رسېدو لپاره قواعد تنظیم او تدوین کړل، او د ترخو تاریخي تجربو په رڼا کې ټول حدود ترسیم کړل، او د اساسي قانون په لویه جرګه کې د هیواد اساسي قانون تثبیت کړل او د نوي نظام اساس یې کېښود. دا کتاب زموږ ملي وثیقه ده. ما ته د څوک ووایي چې له دې نه اسلامی تر اساسی قانون په نړۍ کې چیرې ده؟ د اساسی قانون په تاریخي لویه جرګه کې د افغانستان با عزت ښځو او نارینه‌وو د ټول دردېدلي ملت په استازیتوب په داسې حال کې چې د خوشحالۍ اوښکې له سترګو روانې وې په بشپړې اجماع سره یو قانونمند او باثباته افغانستان ته د جناب مرحوم حضرت صاحب تر مشري لاندې رایه ورکړه. هغه ورځ هم لکه نن چې تاسې راټول شوي یاست د خلکو استازي په بشپړې ازادي او خپلواکي ارادې سره د خپل هیواد راتلونکي سیاسي، اجتماعي او اقتصادي مسیر وټاک. موږ نن مسیر لرو، موږ بیرلارې باندې روان نه یو، موږ چوټانداز روان نه یو، موږ دا مملکت جوړوو او په خپل مینه یې جوړوو. زموږ د هیواد د همدغه لرغوني دود په دوام نن تاسې مشران، متنفسین، ځوان رهبران او پوهې او پتمنې ښځې په همغسې پاک نیت سره د هیواد له هرې څنډې دلته راټول شوي یاست تر څو ما او خپل دولت ته د جنګ بندولو او یو آباد، آزاد او سرلوړي افغانستان لپاره چې په سیمه کې پایداره سوله ولري مسیر معلوم او مشوره ورکړئ.
تر څو وکولای شو په ګډه د خپل ظرفیت څخه د هیواد د ترقي او سوکالي لپاره ګټه پورته کړو. زما د تاسې خادم او د افغانستان دولت لپاره یوې پایدار سولې ته رسیدل مهمترین او حیاتي لومړیتوب دی. د هیواد د وسلهوالو قواو د اعلی سرقماندان په توګه هر سهار امنیتي راپورونه لولم. جناب ډاکټر صاحب، جناب لوی درستی صاحب، وزیر صاحبان د دفاع و داخله ټول په دې کې شامل دي. د زړورو امنیتي او دفاعي ځواکونو د ټپیانو پوښتنې ته ورځم یا د ملکي وګړو پوښتنې ته ځم چې په انتحار او انفجار کې ټپیان شوي دي، یا د خپلو ویاړلو امنیتي او دفاعي ځواکونو د شهیدانو کورنۍ سره ګورم. کوم درد او رنج چې زموږ کورنۍ لري، دغه درد هره ورځ احساسوم. هغه درد چې په شغنان کې د سردار کورنۍ یا په هلمند کې د صفی الله یتیمان او یا په ننګرهار کې د زړور کورنۍ او یا د تبسم پلار کوم درد تیروي، زه په دې هڅه کې یم چې څنګه کولی شم دغه ټولو مظلومو افغانانو ته د درد دوا شم. د غم دا درون بار مې هر وخت په اوږو بار دی. مجبور یم چې پس له امنیتي گزارش نه زړه کې مې تیږه کیدم او مغزو کې مې پولاد کیدم، ځکه تاسې د دې دپاره نه وم ټاکلی چې زه وزاړم یا ننوات وکړم. تاسې دا مسئولیت راکړه چې دا خاوره جوړه کړم. زه پوهیږم چې دا ملت له دین او وطن څخه په دفاع او په خپل هیواد کې د دایمي ثبات لپاره تر دې زیاترو قربانیو صبر، تحمل او زغم ته آماده دی. خو زه د هیواد د لومړي مسئول او خادم په توګه له لومړي ورځې څخه د دغه بدبخته جنگ او تحمیل سوي جنگ له قیمت څخه خبر یم. گپ شما نیست. در کمیته شما گپ میزنید، در کمیته شما گپ میزنید، در کمیته شما گپ میزنید. په دې خبر یم چې د جنگ دواړه غاړې کورنۍ څومره لوړه بیه پرې کوي. خدای مو ساته، خدای مو ساته، خدای مو ساته. دا ما خپله دنده او مکلفیت ګڼلې ده چې دغه دردونو ته د پای ټکی کېږدم او د دغه عظیم ملت شهامت او میړانې څخه د وطن د آبادۍ لپاره کار واخلم. تاسې په یاد به یې ارګ باندې توغندي راتلل، اما ما همغه ورځ هم د مبارک اختر په ورځې بیا سولې ته خپله ژمنه ټول ولس ته څرګنده کړه. یو څو توغندي موږ دا اراده نسی ماتولی. برادران و خواهران، جرگه در تاریخ افغانستان اهمیت خاص خود را دارد. این یک عنعنه ملی است که افغانها در طول تاریخ به خاطر فیصله های بزرگ با آن متسول می شدند. نقش های مثبت که جرگه ها در مورد مسائل محلی، ملی و سیاست خارجی افغانستان، صلح و جنگ،
در دوره‌های مختلف بازی کرده. این همه را تاریخ بزرگی کشور ما به یاد دارد. خوشبخت هستیم که نهاد ملی داریم که ممثل اراده ملی ماست و تمثال واقعی مردم سالاری و وحدت ملی ماست. بسیار کشورها کوشش کردن که یک نهاد مثل لوی جرگه را ایجاد کنند، اما ای به فرمان نمیشه، ای به حکم نمیشه، ای به تقاضا نمیشه، ای از هزارها سال تاریخ ما سرچشمه گرفته. و امروز شما نه تنها از نسل‌های آینده نمایندگی میکنین، شما خونتان ممثل هزارها سال قربانی از خاطر از این خاک مقدس است. لوی جرگه یک عنعنه است که به برکت مردم سالاری و نظام جمهوریت حالا به یک رسم نهادینه نیز تبدیل شده است. این چیزی با اصطلاح است، ترکیب از پشتو و دری. لوی کلمه پشتوست و جرگه کلمه فارسی دری و این تصادف نیست. این همان پیوند عمیق و خدا داده برای سرزمین ماست. اینجا پیوند مردم ها به اندازه امین اصطلاح به هم گره خورده است و بافت باغگونه افغانستان را به وجود آورده است. بر ماست که بر مشترکات ما سرمایه گذاری کنیم و از نفاق دوری کنیم. رمز آینده ما در اتحاد ماست، نه در نفاق. بیایید که منافع کوچک قربانی منافع بزرگ کنیم. بیایید که عزت و حرمت این خاک بزرگ متحدانه تمثیل کنیم. اینجا ما اتفاق و برادری و خواهری و همدلی خویش را به نمایش گذاشته ایم و رسم پسندیده اسلامی را حرمت گذاشته ایم که نه تنها مشوره را گرامی و مقدس می‌داند، بلکه اتحاد و همدلی را بخش اساسی دین مبین ما گفته است. دین مبین ما به اساس مشوره بنا شد و عدالت مبنای دین مبین ماست، نه قدرت، نه زور، نه تهدید. حدیث مبارک است که میگوید دست خداوند جل شانه با جمع است و شیطان در نفاق است. شیطان را از فکر و مابین خود دور کنید، رجوع به خداوند و سیرت نبوی کنید. خداوند میفرماید که بر اسمان الهی چنگ بزنید و پراگنده نشوید. در پرتو ارشادات دین مقدس اسلام زیر یک سقف جمع شدن، یک جا شدن و لبیک گفتن به اتحاد ملی و وحدت ملی ما همان رسمان الهی است. اما تحول اجتماعی فعلی کشور و عنعنه اشتراک در لوی جرگه ها تغییر کرده است و به یک واقعیت تبدیل گردیده می. شما می توانید حضور گسترده رهبران جوان و زنان توانای کشور را در این جرگه ببینید. از اجماع ملی زنان کشور که همدلی و هماهنگیشان را در این تالار به نمایش گذاشتند، از صمیم قلب تشکر می‌کنم. امروز خواهرای ما چیز کم زیاده از 30% هستند، وعده ما عملی شده و از خواهرای ما خواهش عزیره داریم که در هر کمیته فعالانه اشتراک کنند. در شورای عالی مصالحه یک نقطه بسیار دلچسب بود که جناب استاد سیاف و خواهرای ما
در یک صفحه واحد از قانون اساسی ما دفاع کرده. مشوره یک اصل و ضرورت است. زعیم هر کشور وقتی به مشوره های ملت گوش می دهد می تواند کشور خود را از بحران های عظیم نجات دهد و ما ملت هستیم که برای مشوره و تصامیم بزرگ کشوری عنعنه ملی لوی جرگه ها را داریم و سیرت نبوی و تاریخ اسلامی را. امروز ما به افغانستان ناشنیده گوش میدهیم. تکرار میکنم، امروز ما به افغانستان ناشنیده گوش میدهیم. افغانستانی که در هر قریه، در هر ولسوالی، در هر شاروالی، در هر ولایت، در تمام اقشار است. افغانستان به هم افغان ها تعلق دارد. در مالکیت افغانستان بین دو افغان هیچ نوع تبعیض و تفاوت وجود ندارد. اما تو که بارها گفتیم هر افغان از هیچ افغان کده کمتر نیست و از هیچ افغان کده زیادتر نیست. امروز ما میخواهیم که قریه‌های افغانستان، ولسوالی‌ها، تمام اقشار افغانستان با آزادی تمام به کابل نشینای ما، پایتختان و کسانی که در حوزه 5 کیلومتری ارگ قرار دارند یک مشوره واضح بدن و یک پیغام واضح اتفاق و اتحاد بدن. 4 روز جرگه ثابت خواهد کرد که شما نمایندگان منتخب ملت، ممثلین اقتدار و وحدت ملی، صاحبان نیت و اراده، فهم، تجربه و دیدگاه و آرزومند صلح و رفاه هستید. من چرا یقین دارم؟ از خاطر که زیاده از 100 بار از دوران انتقال تا حال گرفته خدمتتان در ولایت آمدیم، با 10,000 نفرتان دیدیم، با 100,000 مشوره کردیم. تا بال ما مورد نیافتیم که دیدگاه ملت ما به بیراه برم. سر کلتان افتخار میکنم، سرتان مینازم. اگر کارهایی را انجام دادیم که مسیر به کل پروگرامایی را که ما ساختیم الهام از نظریات شما گرفتم، که جلغوزی و که د سرحدات و خلاصول و که نور و کارون و تل و دای تاسې ټولې غوښتنې او مشورې وي. من نحو انتخاب شما را گاه و ناگاه پیگیری میکردم و میدانم با چه شوق و با چه شور تا اینجا رسیده اید. هر حوزه، هر ولسوالی و هر قریه میخواست که تعداد نمایندگانشان در لوی جرگه بیشتر باشد و یقین دارم این شوق در بحثایتان ادامه می‌دهد. به خانواده شهید صافی تسلی میتون و به تمام وکلای لوی جرگه از خاطر شهادتشان تسلی ابراز میکنم. کوچکترین دستاورد لوی جرگه این خواهد بود که 3200 افغان از 4 گوشه کشور و مهاجرین ما و شخصیت‌های برجسته بین‌المللی ما با هم آشنا می شود و این برای تحکیم پایه‌های دولت بسیار مهم است، به حد مهم است. خاک مشترک، تاریخ مشترک، دین واحد، زبانهای مشترک، فرهنگ مشترک، درد مشترک و صدها مشترکات دیگر داریم. به همین خاطر است که وقتی کسی به جرگه دعوت می شود احساس بیگانگی نمی کند و فکر می کند به دیدن آشنای از یک گوشه دیگر میهن می شتابد. بیگانگی را کل ما دیدیم، یعنی مهاجرت کل ما دیدیم، یعنی
بیعزتی را کل ما دیدیم یا نه؟ خارج از این خاک یکی ما عزت داریم؟ دار و ندار ما ثبات از این خاک است. این خاک هدیه کس به ما نیست. در طول قرون جهاد کردیم، قربانی دادیم، مقاومت کردیم، با هر پدیده شوم مبارزه کردیم تا حق آزادی، حق تمامیت ارضی و حق تعیین آینده خود داشته باشیم. ما را کس نگویه که ما ممنونشان هستیم. از تمام دنیا از خاطر کمکایشون تشکر میکنیم، مگر مسئولیت آینده ما از خود ماست، چون آیت قرآنی است. من نمیخوایم افغانایی که بعد از ما مسئولیت میگیرن به گداییگری پیش ملکای دیگه برن. ما باید سر پای خود استاده شویم و انشالله تعالی میشه. خداوند جل شانه ما را هر چی داده، اگه اتفاق داشته باشیم انشالله تعالی و صلح باشه به یک سرعت حرکت خواد کردیم که مردم متعجب بسازیم. این شده نیست انشالله تعالی، این وعده خداوند جل شانه او صبرای ما. چرا لوی جرگه مشورتی؟ به خاطر این که با طالبان چارچوب و حدود مذاکره را تعیین کن. شما وکلای منتخب ملت 3200 نفر، نه مامورین عالی رتبه دولتی، حدود تعیین میکن. اونا ناظر هستن، والی صاحبا ناظر هستن، همه دیگه. شما نماینده هستید. به خاطر این که صلح تعریف شود و چگونگی دستیابی به آن مورد بحث قرار گیرد و در روشنایی نظریات مردم، جمهوری اسلامی افغانستان خط مشی صلح و مذاکره را تدوین و تکمیل نموده و سعی خواهد ورزید تا تمام امکانات و منابع ملی و دولتی را در راستای تطبیق آن به کار اندازد. چون میخواهم پروسه صلح افغانی شود، ما اجازه نمیدیم که پروسه صلح غیر افغانی شود. مثلا کسایی که تشریف ناوردن گپ نمیزن. شما قضاوت کنید. بار جنگ را مردم غریب کشور به دوش میکشن، نه نخبگان سیاسی. من اینجا به کمپاین نیامدم. اگر کمپاین میخواستم اسمش را لوی جرگه نمیگذاشتم. من این عنای بسیار زیبا و مردم پسند را در پای کمپاین انتخاباتی خم نمی سازم و بلندی و بزرگی آن را نه تنها احترام میگذارم، به آن از صمیم قلب باورمند است. شما بر 6 ماه آینده مسیر افغانستان را تعیین نمی کنید. امید است شما بر یک قرن مسیر آینده افغانستان را تعیین کنید. دا خود درته معلومه ده چې نه کوږ یم او نه کوږ حرکت کوم. سیده او مستقیم غږیږم او تاسې د زړه نه غږیږم. شما از 31 میلیون انسان این سرزمین نمایندگی میکنید و این ملت بزرگ از واخان تا چاربرجک، از اسلام قلعه تا سپین بولدک، از آقینه تا غلام خان
و البرز تا سپینغر و رودات همه گوش با آواز شماست. او زه یوه ګناه لرم، دې وطن سره لیونۍ مینه لرم او که په دې باندې راته وایي چې لیونۍ ده او په ضد نه ده، په دې لیونتوب ویاړم. گلهای باغ افغانستان شمایید و بودن در میان این تنوع مسرت است و افتخار. دولت شما قرار است سیاست مذاکره و تفاهم را به اساس حرف 3200 نفر نماینده های جمع شده در این اتاق بزرگ ملی شکل بدهد و ترکیب کند. این کار به مراتب بهتر از آن است که من در انحصار 15 نفر در شعاع 6 کیلومتری ارگ باشم و اتصال به صدای مردم نداشته باشم. لوی جرگه تسهیل کننده صدای مردم افغانستان است. از نظر زمانی لوی جرگه همین حالا باید تدبیر میافت که به خیر و عافیت تدبیر یافت. انشالله تعالی به موفقیت به نتیجه خواهد رسید. هر نوع تصمیم بدون مشوره با مردم خام است. هرگاه که بعد از ختم این لوی جرگه به ولایتتان برمیگردید و به اقشار مختلفتان دوباره میپیوندید، شما سفیران صلح هستید. هو تاسې ټول او یو د سولې سفیران یاست. ګرانو وطنوال، خویندو او ورونو، د ملي وحدت حکومت لومړیتوب له لومړي ورځې څخه سوله وه. ما تاسو ته ژمنه کړې وه په انتخاباتو کې چې سولې باندې که سر مې ملاړ سي، سوله به انشاءالله تعالی راولي. او هیله ده چې درته ثابته سوي چې یو وار چې ژمنه م کړې ده په ژمنې باندې ولاړ یو، او نه یوازې ژمنه م نه ده کړې، اقدامات م کړي. د ملي وحدت حکومت په وروستیو 2 کالو کې سوله په یو ملي بحث بدل شو. 2.5 کاله مخکې که افغانان راتلل له باندې نه یا خارجیان راتلل، تاسو ته به یې نه ویلې چې سوله د افغانستان لومړیتوب دی. لا ملي بحث باندې بدل سوی نه و. نن یو څوک شته چې انکار وکړي چې سوله زموږ ملي بحث ده او تاسې حضور دلته ضروري ده. دلیل دا و چې تاسو ته زحمت درکړ او د زړه له کومې نه مننه کوو. پرون راته وحید عمر صاحب وویلې چې د ارزګان یو اتیا کلن وکیل صاحب ده، دوی ټول ورته لاړې ننواتې وکړو چې روغتون ته لاړ سه چې ناجوړه یې. ویلې نه، خلکو ټاکلی یم چې لوی جرګې کې اشتراک وکړم او ته څه دا نه یې ډاکټر نه منم. مشورتي لوی جرګه دا موقع او فرصت مساعد کړی دی چې تاسې بحث منسجم سي. زه پوهېږم چې ټولو مغزو کې عین خبرې دي. اوس راسئ چې توحید ورکړو، منسجم یې کړو او منظم یې کړو چې انشاءالله تعالی تاسې به یې وکړو. موږ دا کړي چې موقع او فرصت مو مساعد کړی دی چې د خلکو استازي تر یو باعزته چتر لاندې د سولې په اړه خپل نظریات منسجم کړي او موږ ته یو لوری او جهت تعیین کړي. له داودي صاحب او ټولو کمیسیون نه مننه کوم. نن د ډېرو ورځ نه ده، تاسې یې موږ د توجه وړئ. په آخري ورځ کې به خپل د مننې او تقدیر اظهارات وکړو. موږ یو اورېدونکی حکومت یو. زما ټولې طرحې ستاسو مشورو ته په الهام لیکل شوي دي. تبدیل دې ته وایي چې د خلکو د رعایت، شعور، حد او حدود ته درناوی ولرو او ستاسې حکومت هر ګام انشاءالله تعالی په تدبیر اخلي.
مشوره زما لپاره مهم اصل دی یوه نیمه لسیزه چې ما په افغانستان کې کومه وظیفه اجرا کړې ده د پوهنتون له ریاست څخه نیولې د امنیتي مسؤلیتونو تر انتقال او همدارنګه لسګونو ولایتي سفرونو هغه میاشت چې په ارګ کې له خپلو زرګونو وطنوالو سره په کتنو کې په ټولو مسایلو کې مشوره کوم او نن په عمل کې تاسو ته ثابتوم چې په دغه اصل باور لرم. زه نن تاسو ته تفصیلات نه درکوم. یا وخت زه استاد د پوهنتون یم، زه تاسو ته د لیکچر ورکولو دپاره نه یم راغلی. تاسو د سیاست استادان یې، ما ته لیکچر راکړئ، ما ته جهت راکړئ، ما ته مشوره راکړئ. موږ په بې سابقه انعطاف او په بې سابقه طرحو سره خپل ګاونډیو ته په ځانګړي ډول پاکستان ته مراجعه وکړه. ورته مو وویل له جنګ او تاوتریخوالي هیڅ طرف ته ګټه نه رسیږي. افغانان ستاسې ښه دوستان جوړېدی شي، خو هیڅکله هم په یو نابرابره اړیکې کې له چا سره نسی داخلېدی. هر چی څه حاضر یو، خپل خپلواکي او اقتدار د قربانویو دپاره حاضر نه یو. خداوند جل شانه افغانا را آزاد ایجاد کرد. ما به سلب آزادی خود هیچ وقت تسلیم نمیشیم. د مشورې خلک یو، د سولې خلک یو، د جرګو خلک یو، اما مجبوریت نه منو. هر څوک چې موږ تاریخ لیدلی له اسکندر نه تر اوسه پورې په یاد یې چې دا خاوره یوازې په نرمه ژبه قانع کوی سي او نرمه ژبه په کار ده او انشاءالله نرمه ژبې ته رسیږو. ورته مې وویل که غواړئ منځني اسیا ته لاړ شئ بسم الله کړئ، خو موږ باید هند ته لار ولرو. دې کې مې څه ویلي دي؟ ټوله مرکزي اسیا درته خلاصوو، 6 میله هندوستان ته لاره نرسي راکوئ. که غواړئ موږ سره دوستي ولرئ او ستاسو په وړاندې هیڅ تهدید نه وي بسم الله کړئ. موږ مو خدمت کې یو، خو که غواړئ موږ په نرم جنگ او تاوتریخوالي سره بې خاصیته کړئ، دا کار هیڅ وخت امکان نه لري. دا ممکن نه دی او د وخت ضایع کول دي، د امکاناتو ضایع کول دي. هیڅوک په زور د دې خاورې نه ندي تېر سوي، خو د دوستۍ او متقابل احترام، متقابلو ګټو په اساس هیڅ مشکل نسته او موږ کولی شو ټول مسایل حل کړو. بیا تکرارو، د دوستۍ او متقابل احترام، متقابلو ګټو په اساس هیڅ مشکل نسته او موږ کولی شو ټول مسایل حل کړو. موږ هغسې طرحې لرو چې په هغې کې افغانستان پاکستان دواړه آبادېږي. موږ هغه تحصیل لرو هم لیدل پس له 120 کال نه مرکزي اسیا سره وصل نسو. نن ازبکستان سره، ترکمنستان سره، تاجکستان سره، آذربایجان سره، قزاقستان سره، قرغیزستان سره بهترین روابط نه لرو. خبره دا ده چې په همغږي کې ډوډۍ ډېرېږي، سوکالي ډېرېږي، په پېژندلو کې روابط ټینګېږي. موږ غواړو چې واقعا د آسیا زړه اوسو او د آسیا څلور لارې اوسو. در طول تاریخ ما چهارراه آسیا بودیم، مرکز هماهنگی تمدن‌ها بودیم، زیادترین سهم در ایجاد تمدن درخشان اسلامی داشتیم. بیاین فضای همکاری را به فضای رقابت ترجیح بدیم. موږ په تیرو څلورو کالو کې د افغانستان د سولې لپاره ټول بین المللي شرایط چمتو کړي دي. ټول بهانې او خنډونه مو له منځه یوړل. د افغانستان د جنگ په اړه مو د اسلامي نړۍ نظر بدل کړی. درې کاله مخکې درته نه ویلې چې بین المللي ټولنه به دا نه مني، دا نه مني، دا شرط دی، دا شرط دی. نن دا ټول پلمې لرې کړې که نه؟
اسلامي دنیا زه غواړم د شورا د علما او د علما د عظیم جلسې نه چې 2906 علما جید علما د افغانستان فتوا ورکړله د زړه له کومې نه مننه وکړو. نن کوم اسلامي شرعي دلیل موجود ده چې جګړه موجوده نسته. تیرو څلورو کالو کې د لومړي ځل لپاره د مکې معظمې او مدینې منورې امامانو په افغانستان کې د روانو وژنو او جنگ خلاف فتوا ورکړه. د سولې لپاره سیاسي اجماع، دینی فتوا او اجماع منطقوي او نړیواله اجماع جوړه شوې ده. دا ټول د ملي حکومت وحدت د هلو ځلو له برکته شوي دي او زه د ملت د خادم په توګه د سولې د طرحې د وړاندې کولو ویاړ لرم. او زه غواړم له ټولو علماو نه چې اندونیزیا کې، مکې معظمې کې، مدینې منورې کې اشتراک وکړه او جناب استاد نه چې راهنماییګانې وکړې د زړه له کومې نه او شورای علما نه خواستن مننه وکړو. تاسې ثابته کړه په برهان قاطع باندې چې تاسې د حق استازیتوب کوئ. نن جنگ شرعي دلیل نه لري، هیڅ نوع دینی مبنا نه لري. د حزب اسلامي مشر حکمتیار سره سوله یو ښه مثال ده. موږ له ډېرو هلو ځلو وروسته وکولی شو چې حکمتیار صاحب سره باعزته سوله وکړو. پرونه مو لیدل په ارګ کې نورو مشرانو سره جناب قاضي صاحب وقات او نور نه مننه کوو، جناب ډاکټر صاحب وردک او نور ټول سره چې دې لاره کې قدم کېږدو. دې کې څه زیان ده؟ د کابل په پروسه کې مو طالبانو ته د بې قید او شرط مذاکراتو وړاندیز ورکړ. د ټولو هیوادوالو او نړیواله په مخه مو کې مې د سولې خبرو اترو لپاره ټولې بهانې او شرطونه له منځه یوړل. د تیر په خلاف ما هغه بېشماره شرایط چې د کابل لخوا به طالبانو سره د سولې د خبرو اترو د پیش شرط په توګه وړاندې کېدل او یو نمونه یو 11 شرایط دي چې د سولې شورا سره موجود دي. هغه مو له منځه یوړل او طالبانو ته مو خواست ورکړ چې هر ځای در سره خبرو ته چمتو یو. راست کوم برخه د افغانستان کې حاضر مذاکرات وکړي؟ ولې له نورو افغانانو سره له مذاکرات نه ډارېږي؟ زه درته یقین در کوم چې دغه د لوی جرګې د تالار معظم وکیلان به امنیت ونیسي، هر یو به خپل کور کې وساتي. هغه امنیت چې ولس ساتلی سي بل څوک یې درته نسي برابرولی. بې له کوم قید او شرط در سره خبرې کوو. حکومت د سولې په هکله ابتکار درلود، خو اوس تاسو نوبت دی چې دغه ابتکار ته جهت او لوری ورکړو. هموطنان عزیز، وقتی از پروسه صلح نام میبریم حد و حدود این پروسه را شما تعیین میکنید. این پروسه از اینجا آغاز میگردد، از این لوح جرگه مشورتی آغاز میگردد، از این جرگه با عظمت ملی آغاز میگردد. چه زیبا مقوله داریم: گره را که به دست میتوان باز کرد نیاز نیست به دندانش باز کنید. امروز عقل جمعی افغانستان گره صلح را حل میکنه و شما، ما و تمام جامعه ما را جهت میدید. من میخواهم برنامه مذاکره و صلح این ملت را از دایره رنج و فقر و بی‌اتفاقی بیرون سازم. من به دنبال تفاهم لرزان و شکننده نیستم. من دنبال این هستم که صلح به حد استوار و مستحکم باشد که مردم ما و دنیا به استحکام و بنیاد آن باور کنند و باعث سرازیر شدن سرمایه‌گذاری‌های انگفت شود و ما از این وضعیت رقتبار احتیاج به کمک و اعانه خارجی خلاص شود. من طالب را به اسلامیتش و افغانیتش چلنج می دهم که اگر حرف بیگانه در بین نیست
از مذاکره با ملت و دولت افغانستان چه باک دارد. آن که طالب را در گروه ذهنی و قبضه استراتژیک خویش گرفته است کیست؟ همه ما حاضریم کمکشان کنیم تا از این اسارت بیرون شوند. خودتان شنیدین در فیلم وقتی که اوربند که افتخار ایجادش داشتیم در 40 سال دفعه اول بود که اوربند سرتاسری آمد. آیا صدها هزارها طالب جوان نگفتن که از جنگ خسته است؟ آیا افغان ماشوم زب طالب و غیر طالب باندې وویشم؟ آیا ماشوم ده، افغان ده، مسلمان ده یا داسې د هغه د بمبارد لاندې راسي؟ انتخاب د دوی ده، مسئولیت د دوی ده. خدای جل شانه ته چیزم چرا حساب اخلی یو شفاعت به مدایی چې اوربند می راوړ زرها نفره افغانان د اوربند له برکته قربانیان نسو. هر شی د خدای جل شانه جان کې دي. نو دلته موږ او تاسو یو ملي مسئولیت لرو، یو وجداني مسئولیت لرو او د مسئولیت کې باید ټول لاس راکړو. خواهران برادران، رهبران جوان گرد آمده، مشران قومی، علمای کرام در زیر این سقف زد. من دنبال موافقه‌های زودگذر و عجولانه نیست. از گذشته خود درس میگیریم که پیمانهایی که به نام پیمانهای صلح آمد چقدر دوام دارد و از تجارب بین‌المللی درس میگیریم که چی موجب رضای خدا و منفعت ملت میشه. ایره شما بحث میکنین و این بحث بر شما میگذارم. اما یک نقطه واضح است، صلح نه از طالب است نه از حکومت، بلکه صلح مردم افغانستان است. صلح برنده ندارد. مردم افغانستان قهرمان و برنده صلح افغانستان است، چون دوام جنگ جز نتایج منفی راه دیگر نداره و از این جلوگیری بکار است. ما به دوستی اعتقاد داریم، اما اگر کسی از راه دشمنی پیش برود که زیاد رفتن، نتیجهش این است که زخم میخوریم و نمیبیریم. و لطفاً از تاریخ ما یاد بگیریم. عقاب زخمی رام نمیشود، سرکشتر میشود. امروز که بحث صلح افغانستان به گفتمان ملی و بین‌المللی و ضرورت مهم تبدیل شده است، این همه از برکت فداکاری و قربانی نیروهای دلیر امنیتی و دفاعی کشور است. جناب لویس د امنیتی قواو په استازیتوب ودرېږه چې ټول درته چکچکي وکړو. خالد صاحب، اندرابي صاحب، ستانکزی صاحب ودرېږي، محب صاحب. از برکت همین نیروهاست که امروز از یک موقف قوی وارد بحث صلح میشوید. نیروهای امنیتی و دفاعی ما رضاکارند. این نیروها افتخار و سمبل وحدت ملی ماست. خواهران برادران، در جریان لوی جرگه تقاضای من این است که تمرکز بالای ضرورت ملی و صلح بکنید. مسائل ولسوالیان، ولایات و سایر مسائل تکنیکی در مناطقتان را بعد از ختم لوی جرگه می توانید شخصاً با من و سایر نهادهای دولتی شریک سازید. برای چند روز به اساس زونا یک تقسیم اوقات منظم ساخته شده که شروع از دورترین نقاط افغانستان می کنیم و باز در آخر به طرف کابل و ما در خدمتتان می باشیم.
ملت ما تمام مسائل و بحث‌ها را که در این جرگه می شود تعقیب می کنند. شما در این لوح جرگه نبض ملت و مملکت را تعیین می کنید. از شما تشکر می کنم که به اشتیاق سهم گرفتید و به فکر منسجم آمدید. شما تنها 3200 نفر نیستید، بلکه شما 3 میلیون مردم هستید. تشکری میکنم که شما این جرگه را جدی گرفتید. وصف مشترک تمام مردم افغانستان این است که مردم ما مرکز محور و مرکزگراست. همه ما یک دولت قوی، یک دولت قانونمند، یک دولت فعال میخواهیم که فقر و فاقه ما را ختم کنه، آبهای ما را مهار کنه، معدنهای ما را انکشاف بده و اولاد ما را به رفاه برسونه. قشر سیاسی در حال تحول است. شما قشر سیاسی افغانستان است. بازم تکرار میکنم، قشر سیاسی در حال تحول است. شما نماینده های تمام افغانستان، قشر سیاسی جدید افغانستان هستین و سر قضاوتتان ما باورمند هستم. قشر سیاسی وسیع شده است. شما تصمیم بگیرید که اراده ملت را چگونه تمثیل کنیم. آیا اکثریت تصمیم بگیرند یا یک اقلیت؟ انتخاب از شماست. اگر میخواین که اقلیت ها تصمیم بگیرن و آینده ما را قلم بزنن، به ما مشوره بدید. و اگر فکر میکنه که کل مردم افغانستان، کسی که من فکر میکنم استادای سیاست هستن، صدای اکثریت افغانستان هم نشان بده. یکی از وظایف نمایندگان محترم در لوح جرگه این است که صلح را تعریف کنند. آیا طالبان به صلح آماده هستند یا خیر؟ شما این سوالات و خواسته های مردم را در رابطه به صلح جهت میدید. توقع مردم این است که شما به همدیگر پذیری و برادری و خواهری درباره صلح و ثبات صحبت کنید. خویندو اورون، د ملي غرور او عزت تر دغه چتر لاندې لا ټول شویو ځوانانو رهبرانو او توانمندو خویندو، تاسو به هیڅ څوک هم سانسور نه کړي. هیڅ څوک او هیڅ قدرت د دې واک نه لري چې څوک سانسور کړي. من از شما نمیخواهم سانسور شده حرف بزنید، حرف دلتان را بگویید. سیاست ما حرف دل شما خواهد بود، چون حرف دل شما قلب، فکر، روح و جان مرا تشکیل میده. د خپل زړه خبرې وکړئ او پس بخت دی وکړئ. زموږ شرطونه به ستاسو شرطونه وي. خپل کرکې او بغض ختم کړئ. موږ څه وکړو او څه غوښتنې لرئ، بې پردې، بې سانسوره، په مطلق ازادي او په ډاګه یې ووایئ. د خپلو خبرو د لنډولو فکر مه کوئ. زه آماده یم چې ستاسو اوږدې خبرې واورم چې بیا د همغه خبرو په اساس د خپل حکومت نبض عیار کړم. پس دیدار بعدی ما روز آخر جرگه است، وقتی که شما بدون کوچکترین ملاحظه بی پرده و آشکار حرفایتان را به عنوان خواستها و قطعنامه جرگه به من میخوانید و میسپارید و من در آن موقع حرفای نهایی خود را در روشنایی حرفای شما خواهم گفت. زنده باد افغانستان، ژوندی دی وی افغانستان، یشسن افغانستان، پاینده باد لوی جرگه افغانستان. اوس یو وړاندیز درته لرم. د هغو مشخصاتو په اساس میشه بلکل حرفایتان میشه. د هغو مشخصاتو په اساس کل حرفایتان میشه.
این جایش نیست در کمیته میگین پس میاین همه بشنویم از یکی دیگه ده هغو مشخصاتو په اساس چې د لوی جرګې کمیسیون ټاکلي موزونترین شخص چې په تیرو 40 کالو کې د رهبري ښه تجربه لري د افغانستان پوهه لري په منطقه‌ایي سیاست هم پوهیږي او د هیواد له هرې څنډې خبر دی او دغه راز په سیاسي مسایلو کې د مختلفو ګروپونو د کومې برخې غړی هم نه دی دینی عالم هم دی سیاسي مشر هم دی د دغې سترې ملي مشورتي جرګې د مشرتابه لپاره زما له نظره وړ او مناسب شخص دروند استاد پروفیسر عبدالرب رسول سیاف دی جناب استاد اجماع تا گوری ستیج تا تشریف راو آقای سیاف هم در جایگاه حضور دارد. ولسمشر محمد اشرف غنی د جرګې د پرانیست او وینا وروسته عبدالرب رسول سیاف هم د جرګې مشر وټاکه. بله شما جریان مراسم زنده از برگزاری لوی جرګې مشورتی صلح و از سالار لوی جرګه تماشا میکنید و آقای سیاف به عنوان رئیس لوی جرګې مشورتی صلح انتخاب شدند. رئیس جمهور هم به جایگاه خودش تشریف برده و آقای داوودزی صحبت‌های خودش را ارائه میکنه در لوی جرګې مشورتی صلح و وقت را میتن به استاد سیاف تا صحبت‌های خودشان ارائه کنند. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم. په لومړي قدم کې غواړم چې د محترم ولسمشر جلالتمآب ډاکټر محمد اشرف غنی د حسن نیت او اعتماد نه مننه وکم او دا چې د دې اعتماد او وړاندیز تاسو تایید وکړئ د تاسو له ټولو نه زه د زړه له کومې مننه کوم. دوستانو باور وکړئ چې زه پر هیڅ یو د تاسو باندې ځان برتره نه ګڼم. په دې مجلس کې ډېر خلک ناست دي
چې زه د هغوی پوهې ته د رعایت سیاست درناوی لرم، احترام لرم. خو چون د سولې مسله وه او سوله د خدای او د رسول او د مسلمانانو غوښتنه ده، د دې ردول هم ما ته ګرانه وه. که څه هم ما محترم مشر ته او د سولې د پروسې رهبري شورا ته خپل عذر وړاندې که چې زه مشکلات لرم، زه د دې کار دپاره وړ نه یم. د دوی بیا هم غوښتنه همدا وه چې زه راشم دغه مسؤلیت په غاړه واخلم، چون د سولې کار ده، عبادت یې ګڼم. خدای دې وکړي چې موږ او تاسې ټول په دغه عبادت کې کامیاب شو او د خدای رضا ترلاسه کړو. درنو ورونو، کومه آیه مبارکه چې ما تاسو ته ولوستله، الله جل عظمته فرمایي فاتقوا الله واصلحوا ذات بینکم. وایي له خدایه وویرېږئ او خپل منځي حالت خپل سم کړئ، جوړ یې کړئ، روغ یې کړئ. دا غږ مسلمانانو ته کړی او ویلي دي چې د خدای او د رسول اطاعت وکړئ که تاسې رښتیا مسلمانان یاستئ. او دا سوله د خدای او د رسول غوښتنه ده، نو له موږ نه په قرآن کې غوښتي دي چې د خدای او د رسول اطاعت وکړو، د سولې ته غاړه کېږدو او د سولې په لار روان شو. رسول کریم صلی الله علیه وسلم یوه ورځ خپلو اصحابو ته وویل چې الا اخبرکم بافضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا بلى. قال اصلاح ذات البين. خپلو اصحابو ته وویل آیا تاسو خبر نه کم په داسې یو شي چې دغې درجه له روژې نه، له مانځه نه، له صدقې نه پورته ده؟ ویل چې خبر هم که د خدای دوسته، ویل چې هغه د خلکو په منځ کې روغه او جوړه ده، اصلاح ذات البین. پاک رب دې موږ ته توفیق راکړي چې دغه کار په هغه رقم چې خدای او رسول غوښتي دي ترسره کړو، چې هغه درجه ترلاسه کړو چې د روژې او د مانځه او د صدقې نه پورته ده. دوستای عزیز، دو چیزی که در شریعت حرام است و یکیش گناه کبیره است. در بین مجلس پسپسک و با یکی دیگه خاص گپ زدن ناروا کرده الله جل عظمته، به خاطر ازی که در بین دیگه مردم مجلس تشویش پیدا نشه. دیگه دروغ را گناه کبیره گفته، گناه کبیره. اما در مورد صلح امی دو حرام را خداوند اجازه داده که حلال است. در یک مورد، در مورد پسپسک و نجوا میگه که لا خیر فی کثیر من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بین الناس. در سرگوشی های مردم بین یکی دیگه کدام خیر نیست، برکت نیست، مگر در صورتی که این مردم سرگوشیشان به خاطر چی باشه؟ به خاطر صدقه باشه، به خاطر کار نیک و به خاطر اصلاح باشه. به خاطر اصلاح اجازه داده با وجودی که نارواست. در سه مورد دروغ را که گناه کبیره است، چون مصلحت سرش مرتب است، الله جل عظمته و شریعت اسلام او را اجازه داده که یکیش مسئله صلح است. رسول کریم صلی الله علیه و سلم در یک حدیث متفق علیه گفته، امام بخاری و مسلم هر دویشی را روایت کرده که لیس الكذاب الذي يصلح بین الناس فینمی خیرا او یقول خیرا. او آدم
که در بین مردم میگرده خیر را انتقال میته، گپ خیر را میزنه، او کذاب نیست، او به خاطر صلح میدوه. حتی ببینین که برای صلح اجازه داده، اونمو چیزی که در حالات عادی گناه کبیر است، در مورد صلح خدا او را اجازه داده که شما دروغ هم بگوین به خاطر ازی که بین دو مسلمان صلح صورت بگیره. و در اینجا به خاطر ازی که چون تمام موضوعات را جناب رئیس تشریح کرد، ما چند نقطه مهم میخوایم که در اینجا به او اشاره بکنم. اولش یک چیز دو چیز مردم را به تشویش انداخته بود، بلکه سه چیز. میخوایم تشویشتان در مورد هر سه چیز رفع کنیم. امی که گفته شده بود که شورای رهبری صلح میشینه، خطوط سرخ را برای مصالحه تعیین میکنه، یک تشویش برای مردم پیدا شد. خیالشان آمد که علامه سرخ ترافیکیش نمیمانه طالبه که بیاید، نمیمانه که صلح بیاید. اینطور نیست دوستان. منظور ترسیم چوکات مصالحه است، چوکات مذاکره است، ورنه این کار و بار ما به عوض ازی که اشاره سرخ روشن بسازه، اشاره سبز بروی طالبا روشن میسازه و به خاطر صلح روشن میسازه. یعنی ما در این نشست ها ممانعت را ایجاد نمی کنیم، بلکه راه را باز میکنیم برای رفع مشکل کشور، برای آمدن صلح، برای آمدن آشتی و دوستی. گپ دیگه دوستا، یک تشویشه که میبینیم کم کم، یک تعداد دوستای ما که اشتراک نکرده در این جرگه، از این هیچ تشویش نداشته باشی. امیایی که اشتراک هم نکرده، یکیشان مخالف صلح نیست، یکیشان مخالف استقرار و ثبات در این ملک نیست. منتها میشه که در اسلوب، در صیغه ها، در روش به طرف صلح کمی نزاکت ها موجود باشه و حل میشه و رفع میشه. از این هیچ تشویش نداشته باشه. همه مردم از این ملک صلح را میخواه، هیچ کس مخالف صلح نیست، هیچ کس مخالف اراده ملت اشتاد شده نمیتونه. ما به یاد دارم یک وقت جناب کرزی صاحب رئیس اسبق ما شما که برایش احترام داریم، بزرگ از این ملک است، گفته بود که طالب برادر ماست. جناب رئیس صاحب گفت که طالب مخالف سیاسی ماست. یکی از این گپا دروغ نیست. اگر کرزی صاحب گفته که بعضی مردم انتقادم کرده بودن، اگر ما هم گفته که طالب برادر ماست، این گپ را قرآن تایید میکنه. قرآن نمی مخالفین ده با هم برادر گفته، انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم. حتی در آیت قصاص هم خداوند فرموده فمن عوفی له من اخیه شیء فاتباع بالمعروف و اداء الیه باحسان. برای قاتل گفته که اگر ورثه مقتول برد تیر شد، آمیزش خوب کرد، روش خوب کرد، تو هم امور بپذیر و نمت روش آبرومندانه بکو. یعنی این گپ برادر گفتن اساس قرآنی داره و این گپ کرزی صاحب بالا کرده بود. جناب رئیس صاحب گفت که مخالف های سیاسی ماست، دشمن برشان نگفته. و عالم و شما که ششتیم به خاطر ازی که بین ازمی دو برادری که مخالفت سیاسی موجود است چی قسم حلش کنیم، چی قسم راه بیرون رفت را ازی پیدا کنیم. طالب ای را باید بفهمه که هیچ کدام از این رئیسای دولت ما، مسئولین از این ملک، برای از اونا دشمن خطاب نکرده، برایشان بیگانه خطاب نکرده. ممکن گفته باشه که اشتباه کردین، بیراه رفتین، مردم بازیتان داده، اما اینطور برایشان نگفته که شما دیگه کس هستین. حالا می دعوت برایشان مفتوح است، آغوش ملت باز است. هر وقتی که میان آبرومندانه با حفظ کرامت انسانی، با حفظ تمامیت ارضی افغانستان، حاکمیت اسلامی، حاکمیت ملی افغانستان در آغوش افغانستان مجاهد و مسلمان، خوش آمدن. هیچ کس مانعشان نیست.
ما باز برایتان تکرار میکنم که اینجا انشالله یه اختلاف مرفوع میشه. حوصله‌مندی جناب رئیس صاحب ما بازم از پیششان تشکر میکنم. حتی همون وقتی که نو اینا به سمت رئیس از این ملک انتخاب شدن در پغمان تشریف آورده بودن، من در ضمن صحبت ها برشان گفتم که کوشش کو بعد از این بسیار حوصله کنیم. گفت که حوصله خود به 10 ضرب کردیم. گفتم نه به 100 ضربش کو، ده کم است، برو طرف 100 برو. باز قصه حضرت معاویه صاحب برش کردم. گفتم حضرت معاویه صاحب قلمرو حاکمیتش بسیار کلان بود. یک روز آمد در سر منبر استاد شد، به مردم گفت طبق تعامل امروزمو وقت، گفت که اسمعوا و اطیعوا، بشنوید و اطاعت کنید. یک آدم خیست نام مادرش گرفت، تو بچه فلانی نمیش نام نه اطاعت میکن. بالکل رنگش تغییر کرد. مردم آل منتظر است که باش چی میکنه حضرت معاویه. دمو مجلسی که ایگه پا بر رئیس صاحب میگفتم، رئیس صاحب هم ششته بود، پوپل صاحب نیست در اینجا، اونام ششته بودن. پایان شد از سر منبر برآمد، تیز برآمد، کل مردم نگران ششتن که حالی چی گپ هات شد. رفت دیر بعد پس آمد، از ریشش آب میچکید و استاد شد. گفتم آدم چی شد؟ گفت این ایجستم. گفت امر کردم اونمو چیزی که بند شده بود که پس چالان شود. و گفت به این خاطر پایان شدم که من از پیغمبر صلی الله علیه وسلم شنیده بودم که هر وقت که آتش غضب پیچاندتان برین وضو کنین، یا آتش پس خاموش میشه. من رفتم وضو کردم که کدام کار ناسزا از پیشم سر نزنم. من بازم از حوصله‌مندی جناب رئیس صاحب اظهار سپاس میکنم. و در هر وقتی که امرایش روبرو شدیم یک گپ ما برایشان، یک پیشنهاد ما هست. اونو دوستایی که نیستن اونام میان. دکتر صاحب عبدالله رئیس اجرا شایق صلح است. بیگاه یک مجلس داشتیم بر ارتباط همین مصالحه در اوج تشریف داشتن. صلاح الدین خان رئیس جمعیت اسلامی تشریف داشت. ارکان جمعیت میخواهند این صلح را میخواهند. استاد خلیلی میخواه، دوستایی که در جنبش ملی اسلامی هستند اونا میخواهند، احدی صاحب، تمامی از این مردم صلح را میخواهند. نزاکتای بسیطی که در عبارات و در شیوه کار داریم این مرفوع میشه. از این مطمئن بباشید. حتی من امید دارم از امیج سرشان صدا میکنم که در روز جلسه اختتامیه این امیج تشریف داشته باشن، اونام گپی خدا برشان بزن. یک نگرانی دیگه که در اینجا موجود است، بعضی مردم فکر میکنن که در صلح ما توان خواهد کرد. باز طالب خواهد آمد، اینجا چطور خواهد شد، چی کار خواهد شد، امثالی از اول خود در اینجا مسئله انتقال قدرت مطرح نیست. در اینجا انتقال نظام و رژیم مطرح نیست. اینجا مسئله دعوت به سوی همزیستی مطرح است. دعوت به سوی زندگی با همی مطرح است. نه به خاطر ازی که ما امی تمامی دار و مدار را انتقال میدیم بالکل مکمل. نه، ما دعوت به همزیستی میکنیم، دعوت به زندگی با همی میکنیم، دعوت به آشتی و دوستی میکنیم که بین اونام در امی جامعه. این جامعه است که در آینده باز تصمیم خود، همین ملت است که در آینده باز تصمیم خود بگیره که چی میکنن، کدام چتر در سر خود باز در آینده خوش دارن. مسئله انتخابات است و انتخابات یک اصلی است که مردم از اسلام یاد گرفتن. ما انتخابات را از مردم نگرفتیم. ریشه اصلی انتخابات در اسلام است. اساس اصلی انتخابات در اسلام است. من حتی او روزم امی موضوع را یاد کردم که اسلام سر انتخابات آنقدر پافشاری داره که یک ملا امام یک قریه را گفته که باید به اساس مشوره مردم قریه ده.
مردم قریه باید بین خود بشینن، فیصله کنن، مشوره کنن امی آدم مناسب است که امام باشه یعنی امی قرائتش صحیح است یعنی تقوایش صحیح است یعنی بعد از او دعا میکنن امام میسازنش. و میبینید امی دموکرات هم از ما یاد گرفته، امی انتقادگرام از ما یاد بگرفته. خدا و رسول در نماز برای ما اجازه داده که اگه امام غلط کرد از پشت سر فتحه بتینش، نمانینش که نماز غلط دوام بده. امیر از ما یاد گرفتن از اون بردن، ما از مردم یاد نگرفتیم. حتی اگه غلط کرد داخل برش گفته که سجده سهو کو، به سهوت اعتراف کو که مردم بفهمن که تو سهو کردی. اگه بیخی غلط کرده باشی که نماز از سر بخوانی، اگه غلط نکرده باشی که به سجده سهو گپ تمام شود. این گپا را مردم از ما یاد گرفتن. این چیز مستورد نیست پیش ما. ما دین ناظر هستیم که تی دوستا بشینیم در چوکات اسلام، در چوکات شریعت سر ازی بحث بکنیم که انتخابات یک اصل شرعی است، یک اصل اسلامی است و این را مردم از ما یاد گرفتن، نه ای که ما اگر از مردم یاد گرفتیم. امیالی نمیفهم سفیر صاحب فرانسه میشه ششته باشه، ممکن ترجمه شوی گپای ما. بسیار چیزا را از فقه ما مردم یاد گرفته. ما یک وقت شاگرد بودم، یک دو پروفسور فرانسوی به ما درس میداد، حقوق وجایب را. شما باور کنین ترجمان سر ما صدا میکرد داخل، ما از کد مدنی فرانسه میخواندیم. ترجمان سر ما صدا میکرد که امیر باز در فلانه فصل و فلانه باب هدایه ببین، پیداش میکنی. ما که میدیدم او نمو فقره قانون ترجمه تحت لفظی از هدایه که کتاب فقه حنفی گرفته شده میبود. ما اگر میگیم که انتخابات داریم به این از شریعت نمیبرایم، بلکه شریعت را تطبیق میکنیم. شریعت را تطبیق میکنیم. جناب رئیس خدا دیو که خسته کن نشی. امی یک قصه را براتون بکنم. مردم هر چی میگن، شاید تواریخ یگان چیزا را درست انتقال نده. امی که در کل تاریخ ها آمده که امی حضرت عمر صاحب حضرت ابوبکر صدیق صاحب تعیین کرد، به انتخاب مردم نامده. ما در این سم تحقیق کردیم، درست تحقیق کردیم. شما باور بکنین آنقدر که در انتخاب از او دقت، مشوره‌گیری و رای سنجی شده، در انتخاب هیچ کسی دیگه نشده باشه. امی ابوبکر صدیق صاحب وقتی که مریضی سر زیاد شد، اصحاب کلان را خواست، گفت برین راجع به جانشین ما فیصله کنین، بیان برای ما مشوره بده. رفتن به نتیجه نرسیدن، پس آمدن. باز که آمدن باز برشان گفت برین شما خودتان فیصله کنین. باز رفتن باز به نتیجه نرسیدن، پس آمدن گفتن نمی کارم ما برای تو صلاحیت میتیم، بگیر تو هر فیصله که میکنی. بازی کلشان شنید کشان گفت فلانی تو چی میگه دیسه عمر؟ گفت صحیح است. تو چی میگی؟ صحیح است. تو چی میگی؟ صحیح. دو نفر گفت که صحیح نیست. اکثریت از این مجلس گفت که صحیح است. به حضرت عثمان صاحب گفت بگیر نوشته کن. حضرت عثمان رضی الله عنه که گرفت نوشته کرد، در میسه که رسید که نوشته کنه بگویه که عمر کاندید است از طرف ما. هنوز کلمه عمر را نگفته بود که رفت چشم پرد کرد. کل وار خطا شدن. حضرت عثمان صاحب از خود نوشته کرد زود عمر نوشته کرد. چند لحظه تیر نشده بود که پس چشم خود باز کرد. وقتی که چشم خود باز کرد گفت تا کجا نوشته کردی؟ گفت تا اینی قسمت توی املا کرده بودی، اینی قسمت ما فهمیدم که ولی بین مؤمنان یک فتنه ایجاد نشه، یک خلا به وجود نبیه. ما میفهمیدم نظریت مشوریت، ما از خود عمر نوشته کردم. گفت که جزاک الله خیرا، گفت خدا برات خیر بده، کار پسندیده کردی. باز نوشته کردن. بعد از او باز رفت در پیش مردم ختمش خدا گفت. بعد از او باز مردم رای داد و گفتن که قبول ماست. دیگه ما که اگه از انتخابات گپ میزنیم، از متن و از عمق شریعت گپ میزنیم. پیش خواهرای ما یک تشویش است که آینده ما چطور خواهد شد. من میگم که او مردم هم بیرقش که ببینی نوشته است که لا اله الا الله محمد رسول الله.
در بیرق ما در سرش نوشته است الله اکبر، در پایانش نوشته است لا اله الا الله محمد رسول الله. امی تفاوت چیست؟ برای چی ما یکی دیگر میکشیم؟ وام به نام دین می جنگه و ما به نام دین دفاع میکنیم. خود دین ما خو یکیست. دین خو مذاکره رم رد نکرده، دین مفاهمه رم رد نکرده. بیاین اینجا بشینیم گپ بزنیم، سر تمام مسائل واضح گپ بزنیم، آزاد گپ بزنیم. اینمی زن خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم اولاد یک زن است. پیغمبرای کرام کلش از زن زاییده. هیچ کدام طور نیست که از مادر نزاییده باشه. حتی امو کسی که امو پیغمبری که پدر نداشت، امو هم مادر داشت، از مادر زاییده، او عیسی علیه السلام است. اونموی تنها کسی که در اولاد آدم بدون واسطه پدر پیدا شده عیسی علیه السلام است. امو هم مادر داشت، مریم مادرش بود. ما او روز در جلسه ارگام سریعی بسیار گپ زده. زن هم مادر است، هم خواهر است، هم همسر است. دختر دروازه جنت بروی پدر واز میکنه. همسر برای شوهر خود نیم دینش پورا میکنه برش. حتی در این انتقال دین که به ما صورت گرفته، حضرت رسول کریم صلی الله علیه و سلم به حضرت عایشه صاحب اشاره میکنه، میگه خذوا نصف دینکم من هذه الحمیرة. شما نصف دینتان از اینی زنکه سرخ بگیرین، سرخ رنگ، نصف دینتان ازی بگیرین. به خاطر ازی نصف دین ازی میگرفتن که نیم دین انسان به داخل خانهش مربوط است، نیم دینش به بیرون با اجتماع مربوط است. همین نیم دینش که به خانه و زندگی با همه فامیلیش موجود است، او را اینمی زن برای مردم حکایت کرده و روایت کرده. حالی ما تا حالا در مورد اکثر احادیث پیغمبر صلی الله علیه وسلم ممنون خدمات حضرت عایشه رضی الله عنها است. در پهلوی ازی دوستا، در پهلوی ازی این حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم را برایتان مشنوانم که گفته برای مردم بهترین مردم را بیان کرده که بهترین مردم کیست. گفته که خیرکم لاهله و انا خیرکم لاهلی. گفته که در بین شما بهترین تان نمو کسی است که برای فامیل خود بهترین باشه. ما در بینتان به فامیل خود بهترین هستم. این برای مردم گفت. و در جای دیگه میگه که رفقا بالقواریر. قواریر چی را میگه؟ امی ظرفای شیشه‌ای، بوتلای شیشه‌ای، این امی را قواریر میگه. میبینین که ما چیزی شیشه‌ای در دست ما باشه، چقدر به احتیاط قدم میمانیم که از پیش ما نشکنه، از پیش ما اوگار نشه. میگه در مورد زنها اینم قدر احتیاط بکنه، اینم قدر رعایت حالشان بکنه که از پیشتان اوگار نشن، از پیشتان رنجیده نشن. این حکم خداست. ما اگر مردم هر چی بگوین، بعضی وقت این تبلیغ هم میشه که سیاف دشمن زناست. خدا امی کس دشمن مادر خودم میشه، کس دشمن دخترای خودم میشه، کس دشمن همشورهای خودم میشه. باورتان شوه من 6 ساله برای مادر خود از پدر مانده بودم. مادر ما هم برای ما پدر بود، هم برای ما مادر بود. و امو سیاه ترین داغی که در دل ما تا امروز مانده که او حل نشده، که خدا همیشه سوال میکنم که خدا ما را ببخشه. ما در جهاد در مقاومت مصروف شدم، خدمت شکده نتانستم.
8 سال ندیدمش. بعد از 8 سال دیگر وقتش روبروی شدم که از گپ مانده بود. هرچی که سرش صدا کردم مادر مرا شناختی، تنها کلی خود شور داد، گپ زدن نتانست. این داغ تا حالا در دل من مانده. ما دیگه به این حساب ما اگر از زن دفاع میکنیم، از حقوق زن دفاع میکنیم، این به احساس دینی ماست، عواطف دینی ماست و عواطف انسانی ماست. شما باور کنید من 3 فرزند دارم، 2 دختر دارم و کلانترین افتخاری که برای من امو دخترایم کسب کرده برای روز آخرت من، یک بچه من شاید همیشه 6 باشه، 2 نیستن. در فرزندایم یکیش هم حافظ قرآن نیست، امی 2 دختر من هر دوش حافظ قرآن است. و رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرموده که کسی که اولادش حافظ قرآن باشه، در او دنیا باز در سر پدر و مادرش تاج کرامت مانده میشه. ما امی تاج کرامت که در سر من مانده شوه از درک زناست، از درک مردا بریم نامه. آمدیم دوستا در مورد تمام حقوق شهروندا. حقوق شهروندا را اسلام هم تشریع کرده، قانون اساسی ما هم تشریع کرده. قانون اساسی ما دینمی جرگه و از طرف نمایندای مردم اینمیج پاس شده. من پیش از شروع جلسم از آقای دانش معاون صاحب دوم ریاست جمهوری بسیار اظهار سپاس کرده در مورد امی که اینمی قانون اساسی ما یک رنگ بسیار برازنده اسلامی داشته باشه. اینا بسیار کتی ما همکاری کرده. اینا بودن استاد شهرانی بود، یادش بخیر، استاد عظیمی بود، اشعری صاحب بود. توجه از اینا بسیار زیاد و خاص بود. امروز ما اتر یک چیز داریم در قانون اساسی خود که هیچ قانون اساسی دنیا در هیچ کشور اسلامی نداره. و دوجا ما گفتیم در ماده سوم گفتیم که هیچ قانون در افغانستان خلاف احکام و معتقدات اسلام وضع شده نمیتونه. این یک سد منی است در برابر همه چیزایی که خلاف اسلام است. به هر کس که دعوا داره، انتقاد داره، خردگیری داره در مورد قانون اساسی، ما معذرتیم با دل سینه بسیار باز کتیشان صحبت کنیم. ما میریم با مصالحه. دوستا صلح را حتما میاریم. کس میخواه یا نمیخواه صلح را میاریم. و این صلح و در صلح امی احتیاط هم در نظر میگیریم که خدا نخواسته نافهمیده یا توسط اشتباه ما قدم ما منجر به تقسیم ملک ما نشه، منجر به خدشه ساختن وحدت ملی ما نشه، منجر به خدشه ساختن حاکمیت ملی ما نشه. ما صلح را میاریم با در نظر داشتی وحدت ملی، با در نظر داشتی تمامیت ارضی، با در نظر داشتی حاکمیت ملی کشور. از امیج سری همسایه‌ام یک صدا میکنم، به نمایندگی از شما صدا میکنم، به اجازه رئیس دولت می صدا را میکنم، به اجازه شما برای تمام همسایه‌ام میگم اگر سر خود دل میسازانین پیش از اینکه سر افغانستان دل بسوزانین، سر خود دل بسوزانین، یک افغانستان با ثبات، با امن و پایدار به مراتب برایتان خوبتر است نسبت به یک افغانستان بی ثبات، ناامن و ویران. اگه ای افغانستان خدا نخواسته ویران شد، ای افغانستان ناامن شود، نارام شود، ای آتش است. آتش ده هیچ جای به جای استاد نمیشه، خدا گسترش میده، میره ای آتش دیگران هم با خود میسوزانه. و مثل که جناب رئیس بهم گفت، ای
کشور یک تاریخ بسیار عمیق و عریق داره، هم در اسلام هم در بشریت. اینطور آسان نیست که کشور را کسی بگیره، توتش کنه، پارچش کنه، از بینش ببره و او طرف برنش. این کشور صدها بار از این نیشه و فراز تیر شده، این موجها را طی کرده، از کوها لول خورده، بازم که در جای استاد شده پس افغانستان بوده، افغانستان واحد و افغانستان خاتمان تا آخر پایدار خاتمان. یک چیز مرا به تشویش مندازه که میخوایم انتباه کلگی را جلب کنم. ببینین جنگای ایدئولوژیکی دی این ملک آمد، این ملک تقسیم کرده نتانست. به نام جنگ اسلام و کمونیسم آمد، این ملک تقسیم کرده نتانست، تجزیهش کرده نتانست. من از یک چیز میترسم که خدا نخواسته به نام قومگرایی و زبانگرایی ما را کس تقسیم نکنه. این یک آفت بسیار کلان است، آفت مرگبار است. کوشش ما و همه ما شما، خواهش ما و همه ما شما میخواد بود که بالکل امی که دین ما یکیست، وطن ما یکیست، امی کفایت میکنه، پشت دیگه بگا پا نگرده. چرا؟ اگر هر قدر کوشش کنیم که این ملک کلش پشتون شود نمیتونه شد، اگر هر قدر کوشش کنیم که ملک کلش ازبک شود ازبک شده نمیتونه، اگر کوشش کنیم تاجیک شود یا هزاره شود نمیتونه شده، اگر کوشش کنیم که مردم یک ملک افغان و مسلمان هستیم زیر از این چتر کل ما جای میشه. دیگه ما در امی قسمت اخیری گپایم به خاطر ازی که بسیار وقتتان نگرفتم معذرتان میخوایم. ما مصمم هستیم برای صلح، بالکل جدی هستیم. امروز فضای بین المللی هم به این مساعد است، فضای ملی هم به این مساعد است. طالبا هم باید صدای اسلامی ما را رد نکنه، باید جواب مثبت بگوید. آغوش ما برای همزیستی باز است، آغوش ما برای زندگی با همی باز است. هر وقت بیان بشینیم راجع به آینده ملک گرد صحبت کنیم، راجع به اصلاحاتی که در آینده است گرد صحبت کنیم. و در امی اثنا میخوایم که از منصوبین نیروهای امنیتی و از کسایی که امیال یک کلک گرد سرشان ششته، کسش در حال محاصره است، کسش در سنگر است، تفنگ در دستش یا در سرشانیش، چشمش به طرف مخالف دوختگیست. از تمامی از یا از صمیم قلب میخوایم که تشکر کنم از امی جبرشان بر رسم احترام، بر رسم تقدیر برای از امو سنگرنشینا از امیج سلام میکنم. اینا از ملک دفاع هم کردن، برای صلح زمینه را همیا مساعد میسازن. در آینده نگهبان صلح هم همیا خواهد بودن و نگهبان یک افغانستان واحد، آرام، با امن و با ثبات هم در آینده اینمی مردم خواهد بودن، اینمی نیروهای امنیتی ما. خدا اینا را کامیاب با عزت داشته باشه. دعا میکنیم که خداوند این گله غم از ملک ما جمع کنه. دعا میکنیم که خداوند دردها و رنجهای ما را به لطف و کرم خود ورداره و در اینجا عوضی ازی که هر روز ما فاتحه بگیریم، هر روز در ماتم ششته باشیم، که بعد از این تجلیل ها از خوشی داشته باشیم، تجلیل ها از صلح، از آشتی، از نجات افغانستان از این بدبختی ها داشته باشیم. خداوند امون روز را برسانه که تمامی از این چیزها حل شده باشه و کل ما مصروف انکشاف، آبادی و اعمار ملک خود شویم. خداوند دردهای ما و شما را دوا کنه، حاجتهای ما را روا کنه و آرمانهای ما را به سر برسانه. و در اخیر از کمیسیون برگزاری از این جرگه تشکر میکنم. از شما دوستا که بسیار به حوصله مندی گپای جناب رئیس بشنیدین، از ما را شنیدین، تشکر میکنیم. انشاءالله همراهتان هستیم. گرد راه صلح را که راه رسول خدا و پیروایش است، گردی را رسم بکنیم و گرد روان میشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.